طالبانو بیا څوک نسو غیب نسو طالبانو خبر پوه شو نو غواړم طالبانو په علم غیب یو څو خبرې درته وکړم کشف الریب عن علم الغیب دا الله مفتی شفیع صاحب کتاب د کاری درته کشف الغیب عن علم الغیب نو طالبانو اوله مسله دا زده کوي په هند کې یو عالم تیر سوی احمد رضا خان بریلوي ورته وایي تاسې بې نوم اورېدلي بریلویان ټول ده ته منسوب دي طالبانو اصل کې دا قنداری تیر سوی طالبانو بیا هند ته تللی ډېر وخت تیر کړی ډېر ښه ملا تیر سوی طالبانو خو مازغې ډېر وچ ول بد اخلاقه ملا تیر سوی طالبانو ډېر ښه ملا تیر سوی طالبانو نه ښه ملا سره دام ډېر ضرور دی یو خروار عقل او ډېر نرم مزاج وله ای طالبانو دومره خوش سړی تیر سوی که نه اوله خبرې دا د طالبانو زه چې د کتابونه ما سره سته دی په ټولو خپلو کتابونو کې کله چې د دیوبند لوی علما ذکر کوي دی داسې وایي قال من کبار الوهابیة بالهند رشید احمد گنگوهی نن طالبانو بریلویانو کې د عادت ته که نه موږ تاسو ته وهابیان وي دا د دوی د اسلافو عادت چې اسلاف دي ښه تیر سوي بیا ته الله ښه سړی تا نه جوړي ډېر طالبانو رفع الریب عما نال مصطفی من علم الغیب دا د کتاب د ما سره سته رفع الریب عما نال مصطفی من علم الغیب دی وی نبی علیہ السلام ته علم غیب سته ده علم غیب کلیم نبی علیہ السلام ته سته ده خو صرف ذاتی نه ده طالبانو بالواسطه ده دا د رایه ده په خپل کتاب کې رفع الریب عما نال مصطفی من علم الغیب دا احمد رضا خان بریلوي ده احمد رضا خان بریلوي طالبانو کتاب کې هغه خبر کړي الله مفتی شفیع صاحب دلته یوه خبر کوي زه مو لنډ پوی کوم اوس طالبانو دوی داسې وایي چې که ته نبی علیہ السلام ته علم غیب ثابت نه کړې دا خو د نبی علیہ السلام رتبه څنګه کړه ټیټه دې کړه دی وایي الله مفتی شفیع صاحب وایي نفی د علم غیب چې له رسول علیہ السلام نه کوم علم غیب چې رسول علیہ السلام نه نفیه سوی دی باندې د نبی علیہ السلام څوک نه کیږي رتبه نه ټیټېږي ولې د رسول علیہ السلام رتبه تر نه ټیټېږي الله ته چې کوم علم غیب ثابت ته او رسول علیہ السلام ته چې کوم په غیبونو باندې علم ثابت ته طالبانو دا دواړه فرق لري تاسې د ما خبرې ته لږ متوجه سئ غیب چاته وایي طالبانو چې د تا د حاسین غایب وي د تا له دید نه کوم شی چې غایب وي هغه ته څه وایي غیب ورته وایي نو طالبانو علم غیب علم د غیب هغه علم ته ویل کېږي چې په اسبابو نه وي ذاتي وي دا د الله صفت ده الله ته چې عالم د غیب ده څه معنا یعنی د الله علم په پټو باندې دا په اسبابو نه ده بدون د اسبابو نه ما ورته چې په دنیا کې علم په پټو راولو په اسبابو د طالبانو که بیل اسبابو ده ما خبرې ته لږ غوږ ونیسئ طالبانو یو ورځ واوره اورېدله یو چېرته میلاد شریف مجلس ما نه مخکې یو شیخ خبرې کولې او ویلې چې د امریکې رادیو چې درته وایي سبا واوره کېږي وي سوچ کافر سولی دا ونه منئ دا زه چې تقریر ته راجع کړم میل شیخ محترمه دي ما ټول عمر دا عادت ته زه په چا رد نه کوم خو ډېر ضعیف لاړلې دا اپلتې دي ویستلې خو دا خبرې عوامو ته چې کوې ورته وایي چې هغه عوام وایي خو هغه د ویلې هغوی په زړه کې لا شک پیدا کوي علم تحقیق وکړه که نه تاسې د ما په خبر ځان پوهی کې علم غیب کم علم ده چې کله ته په غیبونو باندې علم راولې بدون د اسباب وي او کوم علم چې ته په پټو راولې چې په اسباب وي علم د غیب نه ده د الله کم یو علم خاصه ده بالذات ذات الله مقتضي ده د دې چې علم په چا باندې راولي اما چې په اسبابو باندې وي دا علم د غیب نه ده نو چې علم د غیب نسو طالبانو الله ته چې ثابت ته الله وایي علم غیب دماغ خاصه ده بل چاته نسته ده دا معنا نه ده طالبانو چې که بل چا په واسطه باندې په اسبابو باندې په چا علم راوست په غیبونو باندې علم راوست دا هغه علم نه ده چې الله ځان ته ثابت کړی ده دا علم بیخي علم غیب ده نه طالب اوس مثلا د یوې ښځې په نس کې څوک ده بچی ده تلویزیوني معاینه دې چې وکړه چې دا نر ده که ښځه ده تا نه پوښتنه کوم پټ باندې د علم راوست که نه په اسبابو که بدون د اسبابو دا علم د غیب ده نه طالبانو دا د که بل چا ته ثابت که ډاکټر ته کافر کېږي نه ځکه الله ته چې ثابت ته بدون د چا نه ثابت ده او دا په واسطه د چا راغی
الله دې په مولیانو رحم وکړي. موږ ته بیا کافر وي دا کافران څه وي دي. دا طالبانو په حنفیت کې یو سړی تېر سوی ده سم ټیلر د ټیلر طالبانو دې ته وایي طالبانو مجموع الرسائل ابن کمال باشا. شامي دې سړي ته ډېر احترام لري. شامي رد المختار کې د دې سړي نه ډېر نقل کوي. ابن کمال باشا په معنا م یو ورځ پوی کوم طالبانو باشا او افندي دا د علماو نومونه دي. ټوله زمانه کې طالبانو که تاسې اوس سعودي ته لاړ شئ او په سعودي کې ورته وایي انا ملا او درته وایي من ای ملت له چی شي ډکې انا ملا خو په معنا د دې چې زه ډک څه شي نه وایي ملا نه پېژني. ته به فکر کوې چې ټوله دنیا کې لکه چې مولا ته مولا وایي طالبانو. نه داسې نه ده. خبر خو پوهېږي ایران کې اخوند ورته وایي که نه که نه دا مخکې د موږ اصطلاح هم و افغانستان اصطلاح هم اخوندزاده اخوند دا ټول طالبانو اخوندزاده خو والا اخوند نه راخیستل شوي. دا اصطلاح اوس طالبانو په مولا لاړه کرا دا مولا غت خواته را روان دا اصطلاح شیخ باندې دا اصطلاح بدلیدونکې ده. کرا طالبانو د شیخ نم طالبانو دکتور او ماسټر طرف ته روانه ده طالبانو. ته ودرې څه ټرابوي د دې بیا. دا طالبانو کمال باشا رساله په تحقیق د علم غیب کې ښکاري درته که نه غوږ ورته نیسئ طالبانو په تنګ کېږئ به نه طالبانو هېڅ کله به علم ته نه په تنګ کېږئ. دا اصل کې ما ویلي چې تفسیر قرطبي م راوړه نن بې لغه کتابونه ډېرو میل دا راوړه دتې به نو بیا دا مو تر وسه نه کېږي. طالبانو انه دخل على الحجاج منجم. حجاج ابن یوسف ناستو یو منجم ورغی فاعتقده الحجاج ثم اخذ حصيات. حجاج ابن یوسف ناستو یو منجم پې راغی څو شګې راواخیستلې حساب یې کړې. ثم قال كم في يدي من حصات. حجاج ابن یوسف ورته ویلې وایي د ما په لاس کې څو شګې دي. منجم ته ویلې منجم څه حساب وکړو. ثم قال کذا دومره شګې دي په لاس کې دي چې حساب یې کړې حجاج رښتیا و. فاخذ حصيات. ګورئ طالبانو دا به زه مې ورې پرېږدم دا بله خبره به درته وکړم چې اصلي خبر د دا یې ورې راخلاصي طالبانو بیا په دې باندې درته کوم بېرته راځم ورته. کوم علم چې په چا وي دا علم څوک نه ده. طالبانو تفسیر قرطبي کې دا مسله شته. اصل تفسیر قرطبي د ابن عربي نه نقل کړی ده. احکام القرآن د ابن عربي ما سره شته 15 جلدونو کې ده. هغه کې هم دا خبره ما لیدلې یعنې خو مې ذکر نه ول دا مې مال راوړی ذاتي صحیح ده. طالبان اوس ما او تا بغیر له ډاکټري نه د ښځې په نس کې بچی د څنګه معلوم کو چې نر ده که ښځه پوهېږئ طالبان. یو طالب هغه د روزګان ده هغه د هلمندو د فرا ده د بادغیس ته لري دنیا دلته ټلویزیوني معاینې نشته څنګه معلوم کړي د ښځې نس کې مې بچی نر ده که ښځه څنګه ولې نشي معلومه چا ویل نشي معلوم بریلوي غوندې لکه غوږ شه ورته زه خبر درته کوم طالبانو که د ښځې دا دواړه د څیانو سرونه که د ښي تی سر تورو دا بچی طالبانو نر ده وان کان ذلك فی الثدي الايسر فهو انثى ده. دا په هغه زمانه کې تجربه وه پوه شولې په خبره که د ښځې حمل په نسو د تی سر یې دواړو تی سرونو ته یې وګوره چې کوم یو ډېر تور ده که ښی سر تورو نري بچی په نس ده هلته د مرکز ته یې اوس بوزنه اوس سره خبره وکړه چې څه وایي چی میگه که بمرای گپ بزن که چی گفتن باز هم تور بکنی خو امرای او باز نو طالبانو کله چې خبر خو پوه شولی دا رښتینې تجربه ده طالبانو دا اس خبر نه ده رښتیا تجربه ده یو دا یوه او بل ښځې کله چې بچی په نسو که ښی طرف یې دروند و داسې ښي طرف باندې درنده وله دا بچی ښځه ده او که چپ طرف یې درون غوندي و دا نر ده طالبان دی بله نښه سوله. ان ادعا ذلك عادة لا واجبا لم يكفر ولم يفسق. زه نه وایم طالبانو تفسیر قرطبي وایي که چا دا دعوه وکړل او دا کارونه یې کول نه فاسق ده. ولې دا غیب ده دا تجربه و اسباب سو
په تجربه باندې علم سو علم غیب چې د الله صفت ته کم یو ده چې ذاتي وي طالبانو دا طالبانو دما په طالبي زمانه کې یعنې ما خپله اوس به مې تاسې وطنو کې چې دا ناري وي تلویزیوني معاینه دا کوپر بلي ملایان څوک یې بلي کوپر یې بلي طالبانو زه تاسې نه پوښتنه کوم دا په تفسیر قرطبي کې سته او ابن کمال بادشاه چې تېر سوی طالبانو د یم 940 کال کې مړ ده تقریبا د نن تر 1500 کالو څه کم 600 کاله ته ذاتي خبر رسیږي 1500 کاله ته خبر پوش نه فاسق ده نه څوک ته وایي ولې که د الله عز وجل چې کوم علم خصوصیت هغه کم یو ده غیر او دا څوک ده دا په اسبابو سره خبر مې پوه شولې ها اوس طالبانو وی حجاج ابن یوسف ته څوک راغی منجم راغی حجاج ابن یوسف تیږې راواخیستلې خو ځان سره یې ورې وشمېرلې پټې وشمېرلې منجم ته یې ویلې څو دي نو هغه ورته ویلې طالبانو منجم ورته ویلې حساب ځان سره وکړه د نجومو حساب وی کوي که ورته ویلې دومره دي رښتیا مو غومره وي بیا حجاج ابن یوسف شګې راواخیستلې خو ویې نه شمېرلې دا ورې ده مو نه شمېرلې بیا هغه ته ویلې منجم ته وایي څو دي ده بیا چې ورته ویلې حساب کې خطا سو فقال أيها الأمير أظنك لا تعرف عددها قال لا قال فإني لا أصيب اول واري حجاج ابن یوسف خپل ځان ته معلومې کړي چې دومره دي منجم هم ځان ته چې ورته ویلې حساب موافق و بل واري چې ورته ویلې چې ده راواخیستلې وایي څو دي وایي دومره دي وایي غلط سولې چې غلط سولې نو ده ورته ویلې وایي لکه چې تا ته هم نه دي معلومې وایي چې تا ته هم نه دي معلوم ما ته هم نشي معلومېدلی خو دې نه معلومېږي طالبانو په دې غیب باندې چې علم راځي هلته راځي چې تا ته به علم وي تا به شمېرلی وي که نه حجاج ابن یوسف ته دویم وار غلط سو که نه منجم خو حجاج ته څه وویلې وایي خو تا ته نه دي معلومي ځکه ما ته هم نه دي معلومي تا ته به یو وارې معلومي وي بیا زه په نجومو معلومولی سم چې تا ته معلومي نه وي بیا ما ته هم نه معلومي خبر پوه شولئ فما الفرق فرق چی سو طالبانو دا علم دی څوک نه ده صحیح ده را دي چې دوی د خپل ترتیب برابر کړي چې به موږ خپل غږیږو سره نو طالبانو دویم هغه دا سو څه ورته وایي دا څه نه ورته وایي نو علت دلته له غیبتوب نه ووته طالبانو اوس که د علم نجوم والا غیب ورته ویلی وای یو وارې د نجوم والا څوک سو او بل وارې څوک سو حق ته ورسید کم وار باندې چې څوک سو چې خطا سو او په کم وار باندې چې چاته ورسید حق ته ورسید څه فرق سو په مابین کې فرق دا سو چې په یو حالت کې غته معلومو بل حالت کې نه ورته معلوم کوم حالت کې چې ورته معلومو طالبانو خپل حجاج ته حساب معلوم خبر پوه شولئ دا به اوس دلته کېږي لنډې دا علم غیب چاته وي چې په اسبابو نه وي کم علم چې په اسباب وي د ښځې په نس کې چې بچی معلومه یې نه په اسباب نر د او دا یو طالبانو چې باران کېږي سبا ته باران د وریځه ده او دومره ورځې باران ده بله ورځ باران ده تیز باران ده کرا باران ده بادو سرستانه ده دا طالبانو په اسبابو دي که بې اسبابو دي دا په اسبابو دي دا څوک نه ده دا علم غیب الله چې عز وجل ځان ته ثابت کړی طالبانو هغه کم علم ثابت کړی بذات طالبانو په غیبونو باندې علم بذات بدون د اسبابو او دماغ دي تا علم په غیبونو باندې په اسبابو باندې دا هیڅ کله علم غیب نه ده نه دا کفر ده نه تزندق ده نه فلان ده نه فلان ده د ده سړي طالبانو یوه رساله 100 رسالې دي دا په 9 جلدونو کې 8 جلدونو کې کتاب ده یوه رساله یې په علم غیب کې جوړه کړې علامه ابن کمال بادشاه او بل مې درته ویلي د اوس عصر سړی کشف الریب عن علم الغیب چې دا د چا کتاب ده الله مفتی شفیع صاحب کتاب ده علم غیب چاته وایي خپله وایي قلت ومنها هنا اتضح لك الجواب ما يخبر به بعض الأطباء عما في الأرحام أذكر أم أنثى بحسب التجارب والعلامات والأسباب الطبية وما يخبر به أهل الفلسفة الجديدة من وقت نزول الغيث ومكان ومقدار الماء ومقدار المطر بواسطة ما يشاهد من الأبخرة المرتفعة من البحر ثم حركته دا فإنها ليس من الغيب المذكور في شيء وليس علمهم بها علما حقيقيا يقينيا دا بالکل څوک نه ده
دا علم غیب نه د طالبانو. اوس چې نبی علیہ السلام ته الله عز وجل دا طالبانو بالکل منو چې الله اوس دوی وایي چې نبی علیہ السلام ته علم ته وایي چې نبی علیہ السلام ته الله څوک نه ده ورکړی. قرآن و حدیث وګوره چې نبی علیہ السلام الله په بعضې شیانو څوک یو علمي غیب ده یو انباد غیب ده. علمي غیب د الله صفت ده. تاسو طالبانو ما سره په خبر ځان پوهی کړئ. دا مسله یو وخت کې د مولایانو منځ کې ډېر جنجالو په دې باندې. تاسو ځان پوهی کړئ طالبان. علمي غیب ټول د الله ده. ذاتي هم د الله ده، جزئی هم د الله ده، کلی هم د الله ده. علمي غیب کم علم ته ویل کېږي چې په اسبابو نه وي. دا ټول د چا ده؟ د دغه علمي غیب جزئی علمي غیب هم رسول الله نه لري. جزئی علمي غیب هم رسول الله نه لري. ځکه علمي غیب چا ته وایي؟ چې بدون د اسبابو نه وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې الله کوم علم په پټو ورکړی، تاسو په خبر ځان پوهی کوئ، کوم علم چې الله رسول علیه السلام ته په پټو ورکړی دا شی ده؟ دا انباد غیب ده طالبان. او دا احمد رضا خان بریلوي بیا خبرې دلته دوه دي طالبانو. یو د احمد رضا خان بریلوي رایه ده. احمد رضا خان بریلوي وایي نبی علیہ السلام ته چې الله عز وجل کوم علم ورکړی په ټولو شیانو یې ورکړی ده، مکملو شیانو باندې الله علم ورکړی ده. خو دا طالبانو علم غیب ذاتی ده که علم غیب په واسطه ده؟ ګوره طالبانو الله چې کوم علم لري هغه علم غیب ذاتی لري. نبی علیہ السلام ته چې الله پاک کوم علم ورکړی ده هغه په واسطه باندې ورکړل شوی. هغې ته انباد غیب وي. نبی علیہ السلام انباد غیب لري او الله صفت علم غیب. یو ټکی هم د علم غیب رسول الله نه لري. ځکه علم غیب چاته وي؟ هغې ته چې ذاتي وي، دا د الله صفت ده. نبی علیہ السلام ته چې الله ورکړی طالبانو په غیبونو الله علم ورکړی. اوس د قیامت وروسته طالبانو تاسو ته مشکات کې راځي کتاب الفتن والملاحم، هلته نبی علیہ السلام اخره زمانه کې به داسې کېږي داسې دا غیبونه ول که نه؟ په هغه زمانه کې چې رسول الله ژوندی و په هغه زمانه کې دا غیبونه ول که نه ول؟ رسول الله د دې د قیامت خدا څه وخت به راځي، یو ورځ خو راځي، خو څه وخت به راځي؟ د هغې زمانې حالات یې ویلې که یې نه ویلې که نه؟ نو دا طالبانو په غیبونو الله خبر ورکړی و که یې نه ورکړی؟ خو دا انباء علی الغیب وه. دا علم غیب نه و طالبانو. دا اخبار عن الغیب و. دا علم غیب نه و طالبانو. د علم غیب او د انباء الغیب طالبانو منځ کې فرق ده. الله دې وکړي چې تاسې نبی علیہ السلام ته علم غیب غلط تعبیر مه کوئ. رسول الله ته علم غیب نه. بعضې ملایان داسې وایي رسول علیہ السلام ته الله علم غیب جزئی ورکړي. نه جزئی ورکړي نه کلي ورکړي. علم غیب دا د الله څوک ده؟ انباء انباء عن الڅوک انباء عن الغیب اخبار عن الغیب. دا طالبانو په بعضې شیانو باندې الله نبی علیہ السلام ته انباء د غیبونو او اخبار د غیبونو په بعضې شیانو باندې ورکړي. داسې مه وایي چې علم غیب جزئی ورکړي. علم غیب جزئی ټول کلي ده که جزئی ده ټول د چا خاصه ده؟ د الله عز وجل خاصه ده. نبی علیہ السلام ته په بعضې غیبونو الله علم ورکړي د قیامت په علامو بعضې نورو شیانو باندې. دا څوک ده؟ دا انباء. اوس طالبانو فدنا فتدلى فقاب قوسین او ادنى رسول الله دومره لوړ لاړ که نه؟ فدنا فتدلى هلته طالبانو په غیبونو علم پیدا کړو که پیدا نه کړو. اوس موږ به داسې وایي چې نبی علیہ السلام علم غیب لري؟ نه، انباء عن الغیب لري طالبانو. الله دې وکړي چې په خبر باندې. خو طالبانو دغه انباء عن الغیب هم د نبی علیہ السلام داسې مرتبې ته نه رسیږي چې دا دې کلي سي د کمیت په لحاظ باندې. د الله عز وجل علم طالبانو علم غیب کلی ده. نبی علیہ السلام ته علم غیب دا د الله عز وجل. خو د نبی علیہ السلام طالبانو دا علم غیب کم حالت ته نه رسیږي؟ کلی ته نه. چې نبی علیہ السلام ته د انباء هم دومره ډېرو شیانو باندې په غیبونو الله خبر ورکي چې د الله سره مساوي شي طالبانو داسې هم نشي کېدلی. لکه احمد رضا خان بریلوي چې وایي دا خبره الله مفتي شفیع صاحب دلته په چا کې کړې. او یوه خبر طالبانو دا علم خو هم ډېر ښه شی ده. موږ په ټولو کتابونو د احنافو کې طالبانو داسې مسله ذکر ده. وایي که چا وویلې زه چا یو سړی هغه ته ورغی دا یو سړي ته ورغی سړی ورغی هغه ورته ویلې چې زه کوم شیان
په هغه شیانو وایي زه علم لرم چې ما ته چا راوړي وي. مثلا دی دا دلته زه ورغلم دی ما ته څه وایي چې چا نه غلا وي څه وي زه په هغې علم لرم. ښه له کومه دې کړل وي ما ته پیریانو ویل چې غلا تېر نه سوې دا شی په پلانکي ځای کې ایښی ده. دا د موږ حنفي فقهاوي طالبانو دا زده کړئ ډېره ښه خبر ده. دا په یو کتاب کې هم نسته ده. د موږ حنفي کتابونو کې داسې لیکي وایي که چېرته یو سړي ته ورغلې هغه سړي داسې درته ویلې انا اعلم المسروقات زه علم په چا نه چې غلا سوي زه علم پې لرم څنګه یې پې لرم پیریان ما ته وایي دا کافر. ولې علت ولې وایي ولې وایي ځکه دی وایي چې دا ومن صدق یکون کفرا لقول من اتا کاهنا دای کافر ده. ولې طالبانو ځکه لا یعلم الغیب الا الله دلته د په چا باندې علم نو درلود په غیب. اوس ګوره مثلا د طالب نه غلا سوې ده غلا د تېر نه کړې ده د څه ویلې وی زه پوهېږم چې د نه غلا چا کړی او چېرته یې زه په دې علم لرم. دی وایي ښه ولې لري وایي ځکه ما ته چا خبر راوړی پیریانو خبر راوړی چې پیریانو خبر راوړی د وی دا کفر ده ځکه په غیب باندې علم نه لري مګر تنای څوک لري. دی وی فيه بحث دا خبره په فتاوا قاضي خان کې شته. طالبانو دم د فتاوای قاضي خان نه نقل کړی دی موږ ډېرو کتابونو کې شته. دی وی د فتاوای قاضي خان په دې مسله کې څوک دی. دا شی طالبانو موږ ته غیب ده په نسبت سره پیریانو ته غیب ده که بالمشاهد. نو ولې طالبانو غیب سو پیریانو چې په دې باندې چې د کله دنه غلا کوله له دنه پیري ولیده نو ده ته غیب ده که مشاهده ده. بیا دا مشاهده پیریانو ده ته راوړه نو غیب سو که غیر غیب سو. دی وایي وفيه بحث ابن کمال باشاوي ځکه اخبار د جن عن المسروقات لا يتوقف على الغیب لأن غیبته عنا لا تستلزم غیبتهم عنه. یو شی به له موږ نه غایب وي طالبانو پیري نه خو غایب نه ده. دا ډېره خوندور خبر ده. دا زده کوي طالبانو دا د احنافو کتابونو کې نشته. ستی به په ماضي خبر سړی نه کاپیروي و بولاده وي چې چا نه غلا سوي ما ته معلومات کېږي چې ده نه څنګه سوي ده غلا سوي ده او که نه ده سوي خبر باندې پوه نو دا بله خبره